अस्सलाम वालेकुम د پښتو شو چینل درنو مینوالو سلامونه نیکی هیله احترامات می قبول کړئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. حمید کرزي د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پخواني ولسمشر حمید کرزي په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د حمید کرزي له دفتره په خبر شوي خبرپاڼه کې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. کرزي ویلي دا جګړې ښکیل لوری دی له ورور وژنې لاس واخلي، د سولې لپاره دې هڅې زیاتې کړي څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي سر له دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شو، خو له بده مرغه لا هم تاوتریخوالی دوام لري. حمید کرزي د ملګرو ملتونو وروستی راپور ته په اشارې سره ویلي چې په دې موده کې د جګړو له امله ښځو او ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوستانو د راتلونکو نوو خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.